السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن د یما سیاوش دغه د ملګرو شهادت واقعا ډېر دردونکی ده. هماغسې لکه څو ورځې مخکې چې د کابل پوهنتون دغه پېښه وشوله. کابل کې داسې پېښې اول وار نه دی، همیشه شوي دي او خبرې ولې کېږي ځکه چې موږ په خپلو افغانانو د هغوی ژوند ته ارزښت نه لرو. کوم چې چارواکي دي، کوم چې ادارې دي، د هغوی به څه ووایم چې شته وجود لري که نه لري په افغانستان کې. ځکه په دې چې حالات ښه شي ورځ په ورځ خرابېږي. ما نه ځینو دوستانو ګیله کوله چې تا ولې د کابل پوهنتون په هکله پوسټ نه دی کړی. نو که زه پوسټ وکړم نو څه، 3 کاله هغلته ما خپرونه وکړله، خاص خپرونې مې دې دپاره وکړې، ومېږله، فریاد مې وکړو، پوسټ مې وکړو، تاسو به هم کړي. څه ځای ونیوه په نړۍ کې، نړیوالو ته نه معلومېږي چې دا کومه پېښه په کابل پوهنتون کې څومره دردناکه وه چې د هغې لا ورځې نه دي پوره. دا دی نن بیا زموږ یو تعلیم یافته ټالنټډ ځوان د لاسه ورکړه، تعلیم یافته دنیا ته. ځکه زموږ د افغانانو وینه وطن ارزښت نه لري، ځکه چې موږ په خپلو افغانانو ته ارزښت نه ورکوو. موږ د مړونو قدر کوو، د ژوندو نه کوو. په ځای د دې چې موږ د هغې نه پوښتنه وکړو چې ښه خان صاحب ته په دې چوکۍ ناست یې، ته واکدار یې، تا څه شی وکړه. د هغې په ځای موږ هنرمندانو پسې راغستې، ښځو پسې م راغستې ده، په مسلمانۍ پسې م راغستې ده، او ته داسې مسلمان یې، او ته داسې افغان یې، دا م راغستې ده. زورواکو ته م خولې ماتې دي، هېڅ نه شو ویلی. ولې؟ د هر خوار غریب موټر خو چک کېږي چې ځي، دا دومره بارود، دا دومره وسله دې زوم ته څوک ځای په ځای کوي؟ بس اسانه خبره ده، دا فلاني کړې ده، ثبوت چېرته ده؟ بس وایي فلاني کړې ده، څوک ثبوت هم نه غواړي. خبر خلاص، اسانه خبره، اسانه ځان خلاص کړه. بس دغه اورو، تاسو یې اورئ، موږ یې اورو. روزانه میندې بورې کېږي. دغه ما پوسټ هم وکړم، ګورو څه نتیجه ورکوي. نو خبره داسې ده چې د بل نه ګیله پرېږدئ، خپل ځان کې همت جرأت پیدا کړئ او دا وطن وژغورئ. ځکه چې خان صاحبان یې درته نه جوړوي، د هغې الوادونه خارج کې دي. زیات چې حالات خراب شي لکه د مخکې غوندې ټیکټ یې به واخلي، پاسپورټ به واخلي، ځي به، ستا الواد به دلته خاورېږي افغانه. ته باید فکر وکړې، ته باید غم